Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va apprendre aujourd'hui la salutation et le titre de civilité. سلامونه ملګرو ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. په نننۍ ویډیو کې موږ په فرانسوي ژبه کې سلام کول او خدای پاماني کول او د دې ترڅنګ هغه نومونه چې ورباندې موږ اشخاص کولی شو مخاطب کړو هغه زده کړو. نو لکه څنګه چې موږ په تیره ویډیو کې د فرانسوي ژبې الفبا توري تشریح کړل او په دومره ویډیو کې موږ وایل توري وایل نظر او دا نور توري سره تشریح کړل. که چیرې تاسو هغه ویډیوګانې نه وي لیدلي تاسو کولی شئ چې بیرته لاړ شئ لاندې لینک کې زه تاسو ته هغه ویډیوګانو لینکونه پرېږدم کولی شئ هغه دوباره وګورئ د دې لپاره چې تاسو کورس له یوه سر نه وګورئ او ښه مو زده شي. نو راځئ چې نن دغه موضوع باندې بحث وکړو او دغه موضوع زده کړو. د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. راځئ چې درس تشریح کړو. راځئ چې په دې برخه کې د فرانسوي ژبې هغه توري هغه جملې چې موږ کولی شو چې په لومړي ځل یو چا سره وکاروو او د خدای پاماني په وخت کې وکاروو دا ټول زده کړو. نو لومړی راځو لا سلوتاسیون ته. لا سلوتاسیون یعنی سلام علیک کول، یو چا سره یو چا ته ښه راغلاست ویل. په فرانسوي ژبه کې لومړی جمله چې عامه ده او دا جمله عام و خاصو ته موږ کارولی شو چې هغه بونژور ده. بونژور بونژور د سلام په معنا ده. دا یوه فورمال کلمه ده یعنی فورمال ورته ویل کېږي. په فرانسوي ژبه کې ورته فورمال ویلی کېږي یعنی موږ تاسې کولی شو چې مؤدبانه جمله ده. او د دې ترڅنګ دوه نورې جملې هم دي چې د سلام لپاره کارول کېږي چې هغه یو سلو ده او بل کوکو. سلو او کوکو موږ یوازې هغه چا لپاره کارولی شو چې هغوی له موږ څخه واړه اوسیږي یا زموږ همسندې وي یا زموږ ملګری وي یا زموږ خپلوان وي یو خوا نه یو خوا موږ سره اړیکه لرو یا موږ یې مخکې نه پیژنو هغوی سره کولی شو دغه دوه جملې هم وکارو. دا چې موږ له یو چا سره صمیمي اوسیږو دا جملې کولی شو ورسره وکارو. نو بونژور هغه کلمه ده چې موږ له هر چا سره کارولی شو. ښه په دې باندې خو پوهېدې. او بله کلمه چې موږ د سلام لپاره کولی شو مثلا ویلی شو له دې ترڅنګ یوازې دا نه شو ویلی چې مثلا یوازې په دې باندې کفایت نه کوي چې موږ یو چا ته خالي ووایو چې بونژور یا سلام، خو موږ نورې جملې هم لرو د دې ترڅنګ لکه څنګه په پښتو کې چې وایي سهار په خیر، غرمه په خیر، ماښام په خیر، هم دا ډول ویل کېږي. بون ماتان بون ماتان بون ماتان یعنی سهار په خیر. او بون اپخیمیدي بون اپخیمیدي بون اپخیمیدي غرمه په خیر یا ماسپښین په خیر. غرمې نه وروسته اپخیمیدي ویل کېږي یعنی ماسپښین په خیر. بون سوار بون سوار بون سوار مازدیګر په خیر یا ماښام په خیر. نو دغه و چې موږ کولی شو یو چا څخه په لومړي ځل مخامخېدو کې وویلی شو. نو دغه جملې دې ته کارېږي. او له دې وروسته les titres de civilité. les titres de civilité هم زده کړو. les titres de civilité څه ته ویل کېږي؟ les titres de civilité هغه جملې دي چې کله موږ یو څوک یو اشخاصو ته مخاطب کوو یا چا ته غواړو چې هغوی سره خبرې وکړو نو هغوی ته یو د درناوي په سترګه باندې وګورو دا ډول. لکه موږ تاسې په پښتو کې وایي ښاغلی اغلی یا میرمن دا ډول. نو په فرانسوي ژبه کې چې دی ښاغلي ته موسیو ویلی کېږي. موسیو 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 سړي ته ویلی کېږي یعنی ښاغلي ته. او میرمن ته بیا اغلې ته بیا مادام 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 ویلی کېږي. چې د موسیو لپاره کله تاسو غواړئ یو چا ته یو خط ولیکئ یا مثلا یو میسج ولیکئ تاسې اړتیا نه لرئ ټوله جمله موسیو ولیکئ. یو ام لیکئ ام مژسکول یعنی په غټ توري او یو ټکی ورته ږدي هغه نه بعد د هغه نفر نوم لیکئ چې دا به هم په راتلونکي کې تشریح کړو. او د میرمن لپاره کله چې تاسو غواړئ یو میرمنې ته میسج ولیکئ هغې ته به تاسې یو غټ ام لیکئ بل وړکی ام بله او به ورسره کوئ او یو ټکی به ورته ږدئ. دا شو د یوې میرمنې لپاره مخفف توري چې تاسو کولی شئ هغه میرمن ورباندې خطاب کړئ لکه مادام. او بله جمله چې دی هغه مادموازل دی. مادموازل مادموازل هغه چاته ویل کېږي چې یو خو سینې وړکې وي یا مثلا البته په ښځینه و کې چې سینې وړکې وي نه په هلکانو کې کومې نجونې چې وړې وي هغې ته موږ مادموازل ویلی شو. د مادموازل لپاره تاسې کولی شئ چې یو غټ ام دوه اله
او یو ولیکئ یو ټکی ولیکئ هغه نه بعد تاسو خپل د هغې نوم ولیکئ هغې نه بعد تاسو خپل میسج ته دوام ورکړئ نو په دې باندې تاسو کولی شئ چې یوه میرمن هم یوه کوچنۍ میرمن خطاب کړئ مدموزیل کوچنۍ میرمن ته ویل کېږي یعنې کوچنۍ جلۍ یا میرمن ښه اوس راځو د حال احوال په اړه پوښتنه کول دا په څو ډوله باندې دی چې تاسو کولی شئ چې هر ډول مزړه وغواړئ کارولی شئ خو یو چیز ته پام وي چې یو فورمال دی یو ان فورمال دی تاسو باید یوازې هغه چا لپاره چې تاسو نه پیژنئ په لومړي ځل سره مخامخ کیږي یا له تاسو مشر دی هغې ته فورمال کلمې وکاروئ او څوک چې له تاسو کوچنی یا تاسو ملګری دی هغې ته کولی شئ ان فورمال کلمې هم وکاروئ نو اوس راځو همدې برخې ته لومړی به فورمال کلمې وکارو دغې ته څنګه به ان فورمال هم وکارو comment allez-vous تاسو څنګه یاست ګورئ دلته مونږ ته نه وایو مونږ تاسو وایو تاسو څنګه یاست دلته ویل کېږي comment allez-vous تاسو څنګه یاست او بیا ان فورمال چې دی comment vas-tu ته څنګه یې په جواب کې ورته ویلی شي je vais bien زه ښه یم کولی شي ورسره یوه جمله بله هم ولیکي چې merci مننه je vais bien merci او له هغې وروسته بله چې دا فورمال نه دی یعنی ان فورمال کلمه دی comment ça va ډیره داسې ان فورمال هم نه دی خو مقصد ډیرو ځای کې نه کاریږي چې یو چا څخه ډېر صمیمینه اوسیږي او بله چې دی بیخي ان فورمال یعنی ça va د ښه داسې معنا ورکوي نو دغه دوه جملې چې دي اخر کې دا ان فورمال هم نه دي فورمال هم دي نه دي یعنی دواړه له منځه دي تاسو کولی شئ وکاروئ تاسو کولی چې په احترامانه ډول یو چا نه پوښتنه وکړي او بل چې دی vous allez bien دا چې دی په ډېر احترامانه ډول باندې دی لکه تاسو یو چا سره اصلا نه پیژنئ هغه ته تاسو کولی شئ دا ډول خبرې ورسره وکړئ vous allez bien تاسو ښه یاست دا ډول بلې چې دی ان فورمال tu vas bien ته ښه یې دا ټول یو ډول معنا ورکوي خو یوازې په لیکلو کې فرق کوي نو اوس ځوابونو ته راځو کولی شي لکه په لومړي کې مې چې ویلي je vais bien زه ښه یم بل کولی شي تاسو ça va bien merci et toi که چېرته هغه ستاسو مخاطب لوری ستاسو ملګری وي یا تاسو پیژنئ کولی شئ ورته وایي et toi که چېرې هغه تاسو نه پیژنئ بیا به تاسو ورته وایي et vous او تاسې مننه یعنی زه ښه یم مننه او تاسې او داسې هم کولی شي سوا م ویلی شي ښه یم سوا خلاص دا تر ټولو اسانه او لنډ ډول دی او بل چې دی oui je vais bien merci et toi یعنی دا لږه مخکیني غونته دی خو مقصد تاسې اول کې یو هو ته اضافه کړو چې هو زه ښه یم مننه او تاسې او بل تاسې بعضې وخت ډېر ښه یاستئ غواړئ ووایئ چې زه ډېر ښه یم oui très bien merci et vous هو مننه ډېر ښه یم او تاسې او بل ځینې وخت تاسو ښه نه یاست یو چا ته خپل حال ملګری هم دی درته وایي څنګه یې ته به ورته څنګه وایي هغه به ته وایي tu vas bien ته وایي bof یعنی ښه نه یم داسې ګډ وډ غونته یم او بل comme ci comme ça یعنی داسې و هغسې لږ داسې و لږ هسې یعنی نیم ښه یم نیم ښه نه یم دا جمله هم کولی شئ خو تاسې دا یوازې خپل ملګرو سره کارولی شئ نو دا و د سلام علیک په اړه راځئ چې بله برخه هم په ګډه زده کړو ملګرو دلته یو څو جملې مې راوړي دي چې دا به په ګډه سره زده کړو لکه څنګه مونږ کولی شو یو چا سره سلام علیک وکړو یو څو دانې جملې تاسو لپاره د لیکلي دي راځئ چې په ګډه زده کړو لومړی bonjour monsieur Martin سلام علیکم ښاغلی مختن یعنی مختن نوم دی تاسو کولی شئ سلام علیکم ښاغلی مختن هغه به په ځواب کې وایي bonjour mademoiselle
بونژور مادموازل یا بونژور موسیو. نو هغه نو فرق کوي چې تاسو به څوک یاست، تاسو یو کوچنی جلی یاست، تاسو یو هلک یاست، تاسو یو سړی یاست، یا تاسو استاد دی، تاسو خپل استاد سره مخامخ کیږي. او بل کولی شي چې وایي بونژور موسیو لوګران، بونژور موسیو لوګران، سلام ښاغلی لوګران. لوګران نوم دی. او په ځواب کې به وایي بونژور مدام پیری، بونژور مدام پیری، سلام ښاغلی میرمن، یا میرمن یا ښاغلی، ښاغلی پیری. پیری د هغې میرمنې نوم مثلا. یو لنډ غونډه ډیالوګ دی، دا به هم ووایو. بونژور ژان ساوا، بونژور ژان ساوا. بونژور خو د سلام په معنا شو، او ژان چې دی ژان د هغه نفر نوم دی. مثلا دلته ته موسیو یا مدام ورته نه وایي، ته هغه نوم اخلي یا تا ملګری دی، ته یوازې ورته وایي ساوا یعنې ښه یې. بونژور ژان ساوا. او هغه به وایي ساوا بیان اتوا، ساوا بیان اتوا. اوس دا من ستاسو ملګری چې تاسو سره دا ډول خبرې کوي، چې یا ستاسو نه غټ دی یا ستاسو ملګری دی. مثلا ستا استاد دی، هغه تا ته کولی شي دا شی ته ووایي چې ساوا بیان اتوا. او بل سالو سیلین، تو وا بیان، سالو سیلین تو وا بیان، سالو سیلین تو وا بیان. سلو یعنی دا ډیره خپلمنځي جمله ده، یعنی تاسو یوازې کولی شئ خپل نږدې ملګرو سره وکاروئ، هغه تاسو ته وایي تاسو ملګری دی. سلو سیلین یعنی د هغې نوم. تو وا بیان یعنی تاسو ښه یاست، یا ته ښه یې په بخښنې سره. تاسو نه دلته ته دی، ته ښه یې، ته به ورته وایي ترې بیان اتوا، ترې بیان اتوا، ترې بیان اتوا، ډېر ښه. او ته، یا او ته څنګه یې، مثلا دا ډول معنا ورکوي. خو ما او ته دې چې کړو یعنی ته څنګه یې. اوس یو څوک دی چې هغه ته نه پېژنې، هغه سره ته مخامخ کېږي، هغه ته به دا ډول بونژور مادام، هغه به ته وایي بونژور ژاک، کومون تلیوو، کومون تلیوو. ته به ورته وایي بیان مرسی ایوو، بیان مرسی ایوو، مننه ښه یم او تاسو. ښه دا یو لنډ غونډه ډیالوګ چې تر دې ځایه مو ویلې. او اوس راځئ چې په معنی په اړه یو څو جملې زده کړو. prendre congé، prendre congé، prendre congé هم زده کړو. prendre congé یعنی د خدای پاماني لپاره، یعنی خدای پاماني چې کوي یو چا سره. دا هم په څو ډوله دی. لومړی ډول یې au revoir madame، au revoir madame، د خدای پامان میرمن. au revoir monsieur، au revoir monsieur، au revoir monsieur، د خدای پامان ښاغلیه. او بله چې دی دا یې مؤدبانه ډول، یعنی دا فورمال ډولونه و. او بل تاسې کولی شئ چې ووایئ سلو، کوکو، چاو. دا درې جملې چې دي دا ډېرې فورمال جملې دي، ډېرې انفورمال جملې دي، یعنی تاسې یوازې کولی شئ خپل ملګرو سره وکاروئ یا خپل کورنۍ کې وکاروئ. سلو خو مغه سلام شي، یا خدای پاماني کې هم کولی شئ وکاروئ. او کوکو چې دی، کوکو وړو ماشومانو ته ویلی شئ. او چاو چې دی، چاو یو ایټالیوي جمله ده چې د خدای پاماني لپاره اوس په فرانسوي ژبه کې هم کارېږي لږه لږه. او بل کله چې د ورځې په مختلفو وختونو کې تاسو خدای پاماني کوئ، لکه مخکې مونږ ویلي چې بون ماتان یعنی سهار په خیر روز به وایي بون ژورنې، بون ژورنې، بون ژورنې، بون ژورنې. هلته ګوره بون مونږ یوازې بون ویلی او دلته بون ویلی کېږي ځکه ان تلفظ کېږي. ولې چې دلته او ان شته دی، ولې د ان دوه ان لري، دلته دوه انونه وروسته یوه او دی، دلته اوس ان تلفظ کېږي. دلته هغه مخکینی قانون چې کله او ان به راغلو اون تلفظ کېږي، دلته اوس هغه ډول نه تلفظ کېږي. دې ته مو پام وي. نو بون ژورنې، بون ژورنې، ښه ورځ ولرئ، ښه ورځ ولرئ. بون سوارې، بون سوارې، بون سوارې، ښه ماښام ولرئ یا ښه مازدیګر ولرئ. بون نوي، بون نوي، بون نوي یعنی ښه شپه ولرئ، د الله په امان داسې یعنی. او بلې جملې چې موږ ورسره کولی شو چې یوه ا ولیکو او سره دغه جملې ټولې ولیکو. مثلا ا بیانتو، ا بیانتو، ا بیانتو یعنی تر بل وخت پورې بیا به سره وګورو. الاندي، الاندي تر دوشنبه، تر دوشنبه د خدای په امان مثلا داسې ویلی شي، لنډه جمله ده تر دوشنبه. ا توت الور، ا توت الور، ا توت الور یعنی په څو ساعتو کې به بیرته سره وګورو. تاسې د ورځې په درس کې یاستئ، په ښوونځي کې
تاسو له خپلو ملګرو سره خدای پاماني کوئ او تاسو بیرته یو 2 ساعته بعد یو ساعت بعد بیرته ټولګي ته راځئ نو کولی شئ ورته وایي اتو طلاق. همدا ډول تاسو چې هر ځای کې اوسېږئ، مثلا تاسو یو څو ساعته بعد بیرته یو بل سره مخامخ کېږئ، کولی شئ دا ډول خدای پاماني یو بل سره وکړئ. او بل à la semaine prochaine تر بلې اونۍ à plus tard لږ وروسته به سره وګورو، دا ډول دی. نو دا ټولې جملې په دې معنا وي، مثلا دلته کچې ته لنډه معنا یې کې نو دا ډول راځي، او کچې ته تاسو په پښتو کې وایي موږ پښتو کې بیا دا ډول وایو چې د بیا لیدو په هیله، یعنی بیا به سره وګورو. نو موږ تاسو نورې جملې کاروو، دوی چې دغه جملې کاروي تاسو کولی شئ چې د فرانسوي ژبې د زده کړې لپاره کولی شئ دغه جملې ټولې زده کړئ یا ویې کاروئ خپل سره. ښه ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ولیدل موږ په دې ویډیو کې ټول هغه کوم لومړني الفاظ چې موږ کارولی شو، لومړني یو چا سره چې په اول کې مخامخ کېږو څه رقم ته هغوی سره سلام علیکم وکړو، څه رقم د خدای پاماني وکړو، یا کومو خلکو ته څه رقم ته موږ خطاب وکړو، څوک چې له موږ مشر وي، څوک له موږ کشر وي، دا ټول موږ تشریح کړل. نو هیله ده چې زده شوي به مو وي. که چیرې بیا هم تاسو نه وي زده شوي، کولی شئ چې ویډیو دوباره وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم له دغه کورس او له دغې درسونو څخه برخمن شي. تاسو که چیرې کومه نیوکه یا وړاندیز لرئ نو کولی شئ موږ سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. له دې وروسته به انشاءالله موږ د ویډیو په پای کې یو څه تمرینات هم لرو چې هغه تمرینونه به تاسو د کومنټونو په برخه کې کوئ. په دې ویډیو کې هم تاسو کولی شئ چې ماته خپل نوم او کورنۍ نوم مو په فرانسوي ژبه کې ولیکئ. نو تر بلې ویډیو هم په لاس سپارم. ښې چارې، ښه وختونه. د الله په امان.